الذي يعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. در رمضان المبارك آخري عشرة أغهم النما ختم شولا أو النما أغبات ده او داغ مبارک میاشت چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او زموږ د امت سلف د دې میاشتې دپاره به د دې نه څو میاشتې مخکې دعاګانې الله ته کولې چې یا الله د رمضان میاشتې پورې موږ ژوندي وساته او موږ له پکې ستا د بندګۍ توفیق راکړه. او دغه میاشت ده چې کله به دا تېره شوله بیا به ورپسې سلفو جړل ارمان به کولو او د دې د اعمالو د قبولیت دعاګانې به د الله نه غوښتلې په باقي میاشتو کې چې یا الله دې کې دا کوم اعمال مونږ کړي دا ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. داسې اوقات چې دی دا غنیمت ګڼل پکاري، بلکې د مؤمن دپاره هره ورځ نوې ورځ دا یو لوی غنیمت وي چې الله رب العالمین دله ژوند ورکړي او بله ورځ کې دی نیک اعمال مزید وکړي. سلفنا دا نقلوا كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة. هر غورز چې مؤمن پاغي کې ژوند تیری دا یو غنیمت دی. یو حدیث کې راغلی دی وایي د کله چې د مؤمن دا ژوند ډیریږي نو دا د لپاره د خیر سبب وي، ځکه روزانه د نیک اعمال عبادات د فرایض او ادایګي دا کوي نو بس نیک اعمال زیاتیږي، مخ په وړاندې ځي. او د کافر انسان او د مجرم انسان د ژوند ډېرېدل د هغه دپاره عذاب دی، ځکه چې نن یې په نافرمانۍ کې ورځ تېره کړه چې سبا ورځ پرې راشي بیا نافرماني، بله ورځ چې راغله بیا نافرماني. چې څونه د ده عمر ډېرېږي دونه د ده ګناهونه ډېرېږي، د الله نافرمانۍ نه ډېرېږي، عذابونه ډېرېږي. نو د مؤمن دا یو ژوند د ژوند دا یو لمحه دا یو ورځ دا ډېر لوی غنیمت دی. ځکه بل بېګا حدیث تاسو ته ما وویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو انسان سار کی تا باندې الله نوې ورځ شروع کی دا غټ نعمت دی چې د شپې ودی او سار بیا راپاسي نو تا باندې 360 صدقې لازمې شوې. نبی علیہ السلام فرمایي دی بندله دا پکار دی چې دا صدقې ادا کړي، خو بیا اساني کړي دي صدقې الحمدلله. که یوازې د مال صدقه وي نو غریبانانو به نه شوی کولی، ځکه چې مال خود مالدارو سره دی، غریبانان به د دې نه محروم وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سبحان الله وی دام صدقه، الحمدلله وی دا صدقه ده، الله اکبر وی دا صدقه ده، لا اله الا الله دی وی دا صدقه ده، امر بالمعروف دی کو دام صدقه ده، نهی عن المنکر د ګنا نه دي څوک منع کړ دام صدقه ده. یو کس ته ولار نه معلومه لار دی ته خو دا صدقه ده. یو کس سره بوج دی او نیشي اوچته ولې دا دی وروچت ک نو دام صدقه ده. او د ډېرې لارې نبی علیہ السلام ذکر کړی. بیا فرمایل و کته دا غواړي چې تا ته د 360 صدقو ټول اجر په یو ځل ملاوي شي نو دا 15 منټه کې ته دا کار کولی شي. د دوحا ټیم کې دا ساخ ټیم چې ورته وایي، ساخ په ټیم کې 2 رکعاته وکړه صلات الضحا. دا داسې شوه چې تا د دې ټول بدن د جوړونو صدقه ادا کړله، 360 صدقې دې وکړل. آسان کار دی، خو اکثر تی موږ غافل یو. د ساخ په ټیم کې چې دا د 10 بجو خواوشا ټیمي
دې ټایم کې بنده 2 رکعات الله ته وکي الله رب العالمین د دنه د دومره قبلې په هغه اوچت انداز باندې لکه دا چې ټول جوړونو صدقه ده کی صحابه کرام رضی الله عنهم هغه به بده دغه پسې جړلې بده خپل ژوند په دې نیکو پسې دکان کاروبار خزه بچی دوستان دې پسې به ارمان نه کو د مرګ په وخت کې اکثر به د مرګ په وخت کې وي ارمان په نیکو اعمالو پسې کولو د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي معاذ بن جبل چې کله وي د مرګ ټیم راغی او په جړا شو ده او بیا وی فرمایل چې اللهم انی لم احب البقاء فی الدنيا یا الله ته په دې گواشه چې زه په دې دنیا کې باقی پاتې کېدل نه خوښوم د دنیا د ژوند مې نه دی خوښ لا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار نمی دا خوخه ده چې بوټي وکړم او ډېر باغونه مې لګېدلي او نه دا چې ګینې دي کې دا نیرونه روان دي او دې پسې ارمان کوم د دنیا په دې عیش او مزو پسې انما ابکی لظمأ الهواجر وقيام الليل وقيام الليالي المظلمه زه جاړم په دې پسې چې هغه روژه به م نیولې وه او د ګرمۍ روژه به وه او د غرمې په وخت کې به تندې راواخیست د ګرمۍ د روژې په تنده پسې جاړم صحابه کرام داسې کمال والا خلک چې د ګرمۍ روژې به یې خوښې وي چې په دې کې دا تنده مو وهي د الله دپاره وایي دغه د ګرمۍ روژو پسې الله جاړم وقیام الليالي المظلمه او هغه تورې شپې به وي توره تیاره به وه او تا ته به مونږ ولاړو ستا بندګي به م کوله قیام به م کولو په قیام اللیل پسې زه جاړم یا الله په دې روژو پسې او په دې قیام اللیل د شپې په عبادت پسې به صحابه کرام رضی الله عنهم جړاګانې کولې د دې ارمانونه به یې کول ومزاحمة العلماء بالركب او زه په دې پسې جاړم چې هغه علما کرام به دونه ګڼ به ناستو صحابو زمانه کې ټول خلکو سره علمونه او علما ډېرو او دا خلک به ګڼه به ډېره شو په دې ګوډو به ورته خلک چې کوم دی ناستو علماو ته د علم مجالس به لګېدلي علمي خبرې به کېدلې درسونه به د دې نه دا معلومیږي چې د صحابه کرامو د سلفو دور کې به دا درسونه ډېرو او خلک به پکې دومره ډېر ناستو شرکت به کوو چې په دې زنګنانو باندې به سړی داسې ناست د ډېر رش د لاس پوره داسې پرلتۍ به هم نه شوه والی خو بیا به هم درسونو ته کېناسته زموږ دې دور ته وګوره خلک درس ته تنګېږي او زه داسې تعجب کوم هغه کسانو ته چې ډېر کسان به دې جومات کي او هغه هم درس ته نه کښېني نشي کېناستی توفیق خبره ده الله چاله توفیق ورکړي دا د الله رب العالمین د خیر اراده چې یو بنده ته وکړي ځکه نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین دا د دین پوهه ده په قرآن باندې پوهه ده الله هغه چاله ورکوي چې الله ورته د خیر اراده کړي چې دې بنده ته زه خیر وررسوم چاته چې الله د خیر رسولو اراده نه کړي هغه د خپل کتاب ته نه کښېنئ او هغه د علم ته نه کښېنئ او د علماو مخې ته نه کښېنئ الله رب العالمین ځکه چې هغه ته دا شی بې قدره ښکاري او قانون د الله دا دی چې کله د یو څیز ته سپک وکتل الله دې په هغه عمل کې کله نه استعمالوي الله به تا اله استعمالوي چې ته به د یو عمل قدر وپېژنې د هغې لویوالی به وپېژنې د هغې عظمت به وپېژنې د هغې احترام به وکړې او هغې ته به ځان محتاجه وګڼې او ځان به ورته تږی کړي بیا به د الله رب العالمین پکې استعمالوي د یاد ساته دا داسې ویړیا او داسې مفت شی نه دی چې هسې په مفتو کې میلاویږي دا د الله په فضل میلاویږي نو معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي وایي د علماو په دې مجلسونو پسې زه جاړم او په دې پسې خفه یم او وایي دوی داسې ښایسته مجالس تېره دوي ومجالسة اناس ینتقون اطایب الکلام کما ینتقى اطایب الثمر وایي لکه بعضې خلک هغه دا ښایسته ښایسته مزیدار او تازه تازه میوې راټولوي په دې باغونو کې نو د علماو د نیکانو مجلس کې به ښایسته ښایسته خبرې راټولې ځکه د دې خبرو په دې مجلسونو کې غلطې خبرې نه علمي خبرې او د حکمت او د الله د بندګۍ خبرې او د ایمان د جوړېدو او د عقیدې د جوړېدو په نیک عمل کې د شوق او د رغبت او د اخلاقو د اصلاح خبرې به کې وایي دغه میوې چې دا ښایسته خبرې وي دغه پسې زه ارمان کوم دغه مجالسو پسې چې به هغې کې ما ته ډېرې د فایدې خبرې به میلاوېدې دغه رنګه د بعضې سلفو په باره کې راځي د یو کس باره کې چې مړ کېده وایي جړلې چا ورته ویل ته په څه پسې جاړې وایي هغه ورته ویل انما ابکي علی ان یصلي المصلون ولست فیهم وان یصوم الصائمون ولست فیهم زه په دې پسې جاړم
چې خلک به مسجد ته رواني منځونه به کوي جمع کې به ولاړ زه به پکې نیم زه به قبر کې پروت یم ځکه چې قبر کې اعمال نه کېږي زما محترمو وروڼو دا یاد ساتئ د اعمالو ځای دنیا ده او دا ژوند دی چې دا نن پکې موږ وخت تېرو دا ورځ او شپه دا د عمل ټیم دی دا د عمل چانس دی چې الله موږ له راکړی خوش قسمت او هوښیار بنده هغه دی چې د دې چانس نه فایده واخلي وای زه په دې پسې جاړم چې خلک به منځونه کوي زه به پکې نه یم او خلک به روجې نیسي او زه به پکې نه یم په دې منځونو پسې په دې روجو پسې بیا بنده هغه ارمان کوي نو اوس چې وروسته به ارمان کوي په کار ده چې اوس الله رب العالمین موږ له مقرره کړې ده په دې کې موږ غفلت ونه کړو بلکې په دې کې په کار ده چې موږ د دې فرصت نه او د دې قیمتي لمحاتو نه موږ او تاسو فایده اوچته کړو کوم چې هوښیار خلک یې خپل اوقات هم نه ضایع کوي چا سره په ولاړ هم ډېر اوقات نه ضایع کوي دا بعضې خلک هسې فضول کله یو سره کېنه کله بل سره کېنه کله بل دا ډېر غلط خوی دی دا خوی ختم کوي زما محترم ورونو د ضرورت یو خبره ده ودې کړلو بس السلام علیکم په مخه ډېر د خلکو سره ټیمونه وښکل او ډېرې دوستانې جوړول او تعلقات دا ډېر لویه تباهي ده د خپل ژوند ته تا تیلې ورته کړې ته به ځان نه پوهېږې لګې ژوند دې ضایع لاړلی برباد شي دا سلف دونه هوښیار یو عالم ته چا ویلې لاره کې ودرې چې لږ ودرېږه یو خبره درته کوم هغه ورته چې دا نور راته ودروه بیا به زه تا ته ودرېږم ټیم زما انتظار نه کوي او ته به څه خبره کوې ستا خبره به یا د فایدې یا به نه او زما ټیم مه ضایع کوه زموږ د امت چې کوم مخکني سلف هغوی به د اوقات دا بې قیمتي کول اوقات به نه ضایع کول او زموږ اوقات ډېر زیات په بېدردۍ باندې زموږ نه روان ضایع هم کړه هغوی به په وړوکوالي کې علمونه کول په وړوکو کم عمرۍ کې به هغوی علمونه کول قرآن به ورته یاد و حدیث به یادول امام بخاري په وړوکوالي کې د 11 کالو عمر او حدیث سندونه به یادول متن په ځای پرېږده زمونږ غټو خلکو له متن د حدیث نه ورځي او هغه به سندونه او اسماء الرجال دا به یادول دې فن کې الله مهارت ورکړی او استادانو ته په سندونو کې تصحیح کوله د وړوکوالي نه د سلفو د به دا طریقه وه چې وړوکوالي نه به علمونه کول خپل بچي به علم ته وقف کول امام مالک رحمت الله علیه وایي زه به وړوکی مور براله پټکې وتړلو راته ویل امام ربیعه له لاړ شه هغه نه اخلاق زده که آداب تی زده که د علم نه مخکې مخکنو سلفو طریقه به دا وه علم نه مخکې به آداب زده کول د ژوند تېرولو اخلاق او آداب دا به زده کول نو دا فرصت الله رب العالمین اوس موږ له راکړی دی په کار دا ده چې موږ په خپل ځان رحم وکړو په خپل اولاد رحم وکړو د الله رب العالمین دین په خپل هم زده کړو خپل اولاد ته هم د الله رب العالمین دین وښایو او د اولاد په دین خوشحالېدل پکار دی د دنیا خو پاتې کېدونکې ده او دا چې کوم دی فاني شی دی عبدالله ابن عمر یو ځلې په مجلس کې ناست و د نبي علیه السلام وړوکی هلک و کشر د عمر رضی الله عنه زوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال وکړلو تپوس د صحابو نه چې الله تعالی په قرآن کې د مؤمن مثال د یو ونې سره ورکړی دی ما ته ووایه دا کومه ونه ده سورت ابراهیم کې چې کوم راځي مګر بل ور درس کې ویل الله رب العالمین مثال ذکر کړی دی د مؤمن د کلمې او د مؤمن د عقیدې د یو ونې سره د مؤمن مثال یې لکه خوږه مزیداره ونه اصلها ثابت وفرعها في السماء کلمې طیبې مثال الله ذکر کړ وایي صحابه کرام شروع شو د صحراونو د ونې ذکر کړی فلانۍ ونه فلانۍ ونه فلانۍ ونه نبی علیه السلام فرمایل نه نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په خپل فرمایل چې د مؤمن مثال چې الله د قرآن کې ذکر کړی دا د کجوري ونه ده کجوري سره د دې مثال بیان کړی شوی دی کجوري دا ونه چې دا ډېر مضبوطه ده او فایدې پکې ډېرې دي او برکتي ده داسې به مؤمن هم دغه شانتې خلکو ته فایدې رسي کجوره خوږه ده مؤمن کې هم خوږوالی چې خلکو ته به فایدې رسوي او د بندګانو خیرخواهي به کوي دا مؤمن بنده عبدالله ابن عمر وایي زما زړه کې دا وه خو زه کشر وم وړوکی هلک وم وایي ما ته پته وه چې دا کجوري ونه خو ما نبي علیه السلام له ځکه جواب نه ورکولو چې زه شرمېدمه او ما حیا وکړله او پلار مې هم ناستو عمر رضی الله عنه غټ غټ صحابه ناستو نو چې کله د نبي علیه السلام مجلس نه راووتل نبي پلار ته دا خبره وکړله چې یاره زما زړه کې خو دا کجوري ونه ده صحابه کرامو خو صحیح جوابونه ونه کړو زما زړه کې دا وه او نبي علیه السلام وویل دا کجوري ونه ده خو زما حیا وکړله او د حیا د وجه نه مې جواب ونه کړلو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې تا دا جواب کړی وې زه به څومره خوشحاله شوی دې نه معلومیږي صحابه کرام د خپلو بچو په علمونو خوشحالېده دا زما بچی قرآن کې تکړی په حدیث کې تکړی د الله دین ورته یادي قرآن حدیث کې ماهري دې باندې به هغوی خوشحالېدل او زمونږ د دې برعکس دا دغه ده چې بس بچی راله پیسې ښه ډېرې وګټي که نه مونځ دې وله نه ورځي نه دی ورځي زه پې څه کوم خو چې دې ماله پیسې ګټي نه زما محترم ورونو اول خپل بچي ته خپل الله وښایه اول ورته خپل نبی وښایه دین ورته وښایه حلال حرام
د اسلام په اصول باندې پوهه کا ټیک د دنیا هم زموږ ضرورت دی خو دین مقصد دی دنیا بدل ته پاتې کیږي دین بر سره مخ کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی بیګا جنازګه کې دا حدیث ما ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انسان مړ شي درې سيزونه د سره دوتی پاتې کیږي یو وسره زی قبر ته نو معلومه شه دا کم سیز چې قبر ته زی دا ډیر وفادار دی چې تی په نیمه لار کې پرې نه خو او دا کم سيزونه لار کې پرې دا ډیر بے وفا شي نه دي نبی علیہ السلام فرمایل کم سیز چې په لار کې پری دي تر واپس کیږي عدد مال دی او اهل دی مال پاتې کاروبار پاتې او هغه کپنې او هغه ګاډي او هغه سچي هغه پاتې او اهل او بچیم پاتې خادمان هم پاتې نوکران هم پاتې دا دوتی واپس شي ګوره کم شي سره چې ډیره مینه کړې وه د بچو دپاره به دروغ ویل خیانت به کولو دوکې به کولې واده خلافي به کوله پیسو ګټلو دپاره هر قسم دو نمبري خیانت ملاوټ دروغ واده خلافي مسلمان سره چې کوم دی دوکې کول د مال او د بچو دپاره ټول عمر دا کار کړی دواړو پرېښودو لاره کې چې کم سیز له ډېره توجه ورکړی هغې نیمه لاره کې پرېښود او کم چې سره قبر ته ځي نبی علیه السلام فرمایي یو سیز د سره قبر ته لاړ شه د عمل عمل کم سیز چې موږ سره وفا کوي او قبر ته را سره ځي هغې ته زموږ توجه نشته دی په کار دا ژوند به زموږ لږ پاتې ډېر به تېري ډېر لږ به پاتې یاد ساتئ ګوره په دې لږ ژوند کې اوس موږ دا مقصد ته متوجه شو چې ګوره دې لږ ژوند کې زموږ دغه سیز ته توجه شي دا کم سیز چې موږ سره قبر ته به ځي په دغه تورو تیارو کې به دې تنګ ځای کې د وحشت په دې ځای کې دا به زموږ په کارېږي هغه دا نیک اعمال دي زما محترم ورونو د الله رب العالمین عبادت دی د الله سبحانه وتعالی بندګي ده په دې عباداتو کې دا د الله مهرباني ده چې په دې مؤمن باندې یو دروازه د بندګۍ بندګي بله ورته کولاویږي بله بندګي بله کولاویږي لګیا ده اوس یو ډېره فراخه دروازه کولاوه په دې روژه کې په دې رمضان کې چې د ورځې عبادت هم الله ته ډېر محبوب او د شپې عبادت هم الله ته ډېر محبوب هغه خوش قسمته بندگان چې هغوی د شپې هم عبادتونه وکړل د ورځې هم عبادتونه وکړل الحمدلله او زه په دې باندې د الله شکر ادا کوم او په دې باندې ډېر خوشحالېږم الحمدلله چې زموږ دې مسجد کې د الله په فضل باندې څو کالونه دا سلسله روانه ده الحمدلله چې زموږ هغه زوړ مسجد د هغه وخت نه دا سلسله الله روانه کړې دا د الله فضل دی چې دلته د شپې ماسخوتن ټیم کې قیام وشي او هغه چې بیا ختم شي تراویح وشي هغې نه پس بیا 12 بجې ملګري ودرېږي او اکثر پکې دا نوجوانان ملګري ولاړي الحمدلله 2 بجو پورې پښمني پورې دوی ولاړي د الله په فضل ټوله شپه د الله عبادت د الله بندګۍ کې د ملګري مصروف دا خوش قسمتي ده چې د الله دپاره د الله عبادت وکړي او په هغې دپاره چې کوم دی د الله په بندګۍ کې د ستا بدن مصروف یو ستړی شي په هغې کې د ورځې روژه د شپې قیام او د الله رب العالمین بندګي بیا د قرآن درس په هغې کې ناسته ټول د خیر اعمال دي ټول دا به انسان ته اله پته لګېږي اوس پته نه لګېږي چې کله د قبر ته بنده لاړ شي او بیا د قیامت په ورځ میزان ولګېږي او د پل صراط ته ور مخامخ شي او کله چې عملنامې تقسیمیږي چاته په ښي لاس او چاته په ګس لاس په هغه ورځ به د دې اعمالو د قدر پته لګېږي په هغه ورځ به انسان ته پته ولګېږي هغه رستني حال ګیټ لکه چې بند دی دغه شاته صف والا لږ رامخکې چې کوم کسان راځي شاته حال ته به ځي نو د دې به بیا موږ ته وروسته پته لګي زما محترم ورونو اوس خو زموږ توجه نشته دې خبرو ته وروسته بیا موږ ته د دې پته ولګي چې دا اعمال څومره قیمتي او څومره قدرمند دا یاد ساتئ دا قرآن کریم چې دې ته څوک کیني د الله دی کتاب له وخت ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنده نه چې کله تپوسونه کېږي د رب باره کې د دین باره کې د نبي باره کې دا داسې نه ده چې هسې ګوټه کړي به دي هلته به ورته ووایي نه چې کله د الله کتاب نه دا زده کړی نه توحید او د نبی علیه السلام حقوق او د هغه مقام او د هغه مرتبه او د اسلام هغه احکام حلال او حرام په قبر کې به راته ملایک به داسې هیبتي شکل کې راشي چې ستا خپل نوم به هم د نه هېر شي چې زما لا څه نوم دی ته لا دا وایې چې زه به جواب ورکړم دا په ګوټو نه کېږي چې بعضې هلک امتحان را رواني که نه او خبرې ګوټه کړي رټې ولګوي او زه بس امتحان کې بیا داسې ولیکم داسې به ووایم نه چې دلته دی په دې دنیا کې دې له وخت نه ورکړی هلته په ګوټو کار نه کېږي دې له به ټایم ورکې هلته به بیا جواب نشي کولی الله به دې لا جواب وکړي هر څه به د نه هېر شي او کوم مؤمن بنده چې صحیح جوابونه ورکړي وایي دا ملایک ته تپوس کوي چې تا دا خبرې کوم ځای کې زده کړې وې دا دومره مزیدار جوابونه دې راکړه وایي دی ورته وایي چې قرأت کتاب الله ما د الله تعالی کتاب لوستلی
د الله کتاب ته به کېناستم، د قرآن درس ته به کېناستم، هغې کې به د الله توحید بیانېده، ډېر د الله صفتونه به بیانېده او د دین احکام به بیانېده، حلال حرام دا مې هلته نه زده کړه. او د نبي علیه السلام د اتباع خبره به د قرآن کې ډېره کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د هغه مقام او د هغه حقوق په کې ډېر ذکر کېږي. وایي دا خو ما د الله کتاب لوستی و، ځکه ما دا صحیح جوابونه وکړه. نو ملائک ورته بیا ووایي چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي او حکم وشي د باره کې چې د جنت بستره ورته وغوړوئ، او بیا ورته ویل شي نم کنومت العروس، داسې وده شه لکه د اولې شپې ناوې چې وده کېږي، او هغه انعامات ورته الله وروښیي. اور ورته وښودلی شي اول دې دپاره چې ده ته پته ولګي د جنت په قدر پوه شي، دا خطرناک ځای و، دې له به تللی خو الله دې نه بچ کړلی، او دغه اور چې دی دغې نه الله رب العالمین ته وساتلی، او بیا ورته د جنت مناظر وښودلی شي چې دغه ځای له به ځي، ځکه ته د الله عبادتونه وکړه، د الله بندګۍ دې وکړلې، د الله دین دې صحیح زده کړی، د خپل ژوند چې کوم اصل مقصد و هغه تا پېژندلی. په دې اعمالو کې یو عمل چې په دې ورځو کې کېږي هغه غوره طریقه خو دا ده چې د اختر په ورځو شي، وړوکي اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې صدقة الفطر ورته وایي، پښتانه ورته سرسایه وایي، څوک ورته فطرانه وایي. د دې متعلق چونکې بله جمعه نشته دی، انشاء الله تعالی بیا اختر دی اوس ورځې بعد الله دې په خوشحالۍ سره راولي. نو په دې بنا باندې دا مسائل هغه ضروری دي چې مسلمانان یاد کړي. د فطرانې متعلق چې کوم دی دا سرسایه شریعت په هر چا فرض کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی، او عبدالله ابن عمر فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دا صدقة الفطر زکاة الفطر متوي فطرانه مرتوي دا الله فرض کړی دا صدقة الفطر، یو صاع د کجورونه یا یو صاع د وربشونه او یا د نور سیزون چې کوم خوراکي سیزونه دي، یو صاع به ورکوي. یو صاع چې دی دا یو پیمانه ده، لکه ته یو پیاله راوالي یا یو لوښی راوالي داسې پیمانه ده. دې کې چې کجورې واچوې یو شان خیږي وزن، چې غنم پکې واچوې بل شان وزنې وي، او چې بل شی دې پکې واچو مثلا وسکي دې پکې واچولې د هغې بېل شان وزن دغه کېږي. دې وجې نه د علما د دې وزنونه مختلف بیانوي، چې اوړه دې پکې واچول هغه بل شان خیږي. نو صاع اندازه کې علما و اقوال مختلف دي. بعض علما وایي یو صاع چې دی دا 2 کیلو او 100 ګرامي، 2 کیلو 100 ګرام، څوک وایي 2 کیلو 177 ګرام، بعض علما 2 کیلو یادوي، او بعض علما وایي چې دا تقریبا 2.5 کیلو پورې رسیږي اندازه. و دې کې اسانه طریقه هغه دا ښودلې علماو چې یو درمیانه انسان چې نه وړوکی او نه ډېر لوی وي، درمیانه انسان لپې لاسونه چې داسې کي درمیانه انسان او څلور لپې ډکې کي، څلور لپې او یو ځای کې واچي، دا یو صاع دی. دا یو لپه چې دا شرعي پاو دی، نو څلور پاو نه یو صاع جوړ کړي. لکه زمونږ اوس د څلور پاو نه 1 کیلو جوړېږي. دا کیلو چې دی دا خو انګریزي وزن دی. زموږ په ملکونو کې انګریزي وزنونه روان دي، شرعي او اسلامي وزنونه مسلمانان نه پیژني، خبر هم تی نه دي. شرعي کیلو چې دی صاع دی، صاع ورته ویلی کېږي. نو صاع چې دی دا 4 موده دی، دا مد چې دی دې ته شرعي پاو ویلی کېږي، دا شرعي پاو دی. 4 مودو نه یو صاع جوړېږي. نو یو صاع تقریبا دغه 2.5 کیلو اندازه کړي. 2.5 کیلو طعام دا به د کور د هر کس د طرف نه ادا کې. د اختر په ورځ، د اختر د مانځه نه مخکې، د وړوکي اختر په ورځ غوره دا ده. په دې نیټ باندې نن سبا د فتنو دور دی که نه، دا هر چا سره فیسبوک دی، دا سم غټ غټ جاهلان پرې راځي، هسې شکل د مولیانو جوړ کړی، او به دا کیمره به ځان ته ولګیا به یو کس دی، او هغه اکثر د جاهلانه خبر، کله خوبونه وایي، کله قصې کوي پزول، او بس داسې به لګې بګتې به وایي، د دروغو ذکرونه به وایي، او پلانې ذکر راغلی، او دا نه سندي نه ثبوتي په صحیح حدیث کې، او دا بیانوي. نه بله ورځ مې د هغه نه اورېده، هغه ګډې وډې خبرې وکړلې، وایي چې څنګه روژه شروع شي که نه، د روژې د ابتدا نه وایي صدقة الفطر ورکولی شي. دا ما څومره جاهل انسان دی، احمق انسان. تا ته اوس چا ویلي چې په دین کې ګوتې وهاو خبره؟ بیا لا دی ویلي چې څوک په بار ملک کې دي، یا به په بار ملک کې هلته ګوره سرسایه ورکوي، د هغې د ځای د حساب مطابق به ورکوي. دوبۍ کې د درهم په حساب، او سعودي کې دی او دغه په حساب باندې، د ریال په حساب او پلان ډینګ، دا قیسې دي په زول. او بیا لګیا دی وایي شامي کې لیکلي، شامي عبارت هم نه شو ویلی. هلکه شامي آسماني کتاب دی، شامي څه وحي ده، شامي د مولیانو خبرې دي. د نبي علیه السلام حدیث ته ګوره. او بل دا چې ته چېرته اوسېږې، ته په دوبۍ کې اوسېږې، په بارمل کې، که ته دلته اوسېږې، کور او بچي او ښځه دلته دي، او ته هلته چا له زکات ورکوې او چا له فطرانه ورکوې، هلته څوک غریب دی، هلته خو څوک تا نه قبلوي، ټول مالداره خلک اوسېږي.
ته فطرانه دلته ورکې چې دلته ورکې دې حساب وکړي دلته او دې کې بل خبره واوره دا مسله زده کوي په ډېرو خلکو باندې دا بعضې خبر زموږ ښه نه لګي خو موږ د چا پروا ځکه نه ساتو چې موږ دا صحیح دین باندې خلک پوه شي د نبي علیه السلام زمانه کې نغدي روپۍ وې ما څه ویلې څه شی وې نغدي روپۍ هغه زمانه کې ورته درهم او دینار ویلو درهم او دینار دا موجوده درهم دینار نه دی دا کوم چې دوبۍ درهم دی د چاندۍ پیسې وې ته به درهم ویلو او د سونې پیسې چې ته به دینار ویلو د نبی علیه السلام زمانه کې لکه نغدي پیسې سکې وې سکې دا لوټونه چې دي کاغذي دا خو اوس راوتي دي دا کاغذي کرنسي شپېته او یا اتیا کاله به کېږي چې راوتي دا قیمت دی د دې سونې چاندۍ دا موږ چې کوم کاغذونه پراته دي په جیب کې ګورنمنټ یې منظور کړي او بیا پې یو قیمت ولګوي چې دا 100 او دا 1500 او دا 1000 او دا 15000 ګورنمنټ طرف نه چې 15000 نه مقه کاغذ دی خو چې ګورنمنټ وایي 15000 بس موږ 15000 دي اړه په ځان لخه کو چې 15000 دي راسه کني هغه اصل شی موږ سره نشته اصل شی سره او سپین دي په خوا به خلکو سره داو اصل قیمت به وسره دا خاصه سي غولیدل شانتري دا بیل خبره ده دغه د معاشيات خبري هغه طرف ته زنه زما خبره مې دا کوله چې د نبی عليه السلام زمانہ کې دا سونا او چاندي وا سکی وي خو چرته د نبی عليه السلام یا صحابو نه دا ندي ثابت چې پیسې په فطرانه کې یا په سرسای کې ورکړي وي صدقه الفطر پیسو په شکل کې نه دا ورکړي جنس به ورکړي جنس په حدیثو کې جنس راغلي طعام راغلي دا به ورکړي او بل دا حق د چا دی دا د مسکینانو حق دی بعضې وخت کې ملا وایي د مسجد عالم یا مولوي صاحب امام هغه به ښه مالدار وي اب هم خلکو ته وایي هلکه دا سرسایه به ګوره مال راوړئ او بعضې ملیانو په رجسټر کې د خلکو نوم لیکلی د خپلو مقتدیانو او خلکو نه تپوس کې د څو بچي دي هغه بچي هم ورسره لیکلي چې 14 کسان دي دې کور کې چې کومه دې وله راوړه بیا هم ځان له دې کار وکړه وایي دا خو دې لږې راوړلې تاسو خو دومره یو دا دي دومره راوړلې پوره راپورټ ورسره پروت دي خاص کر دې ورځو کې ډېر پابندۍ سره ځان سره جمع کوي دا کسان خپل مقتدیان چې دې کور کې سودي دې کې سودي دې کې سودي او اوس به کېږي ګوره یو به داسې عالمي یا د مسجد امام دی چې اوس یې نه کېږي غریب دی نو ټیک ده ورې کوله بیا که مسکین او فقیر محتاج به بیا د ده حق دی خو که چېرته دی ګوره مسکین نه او د کار روزګار مزیدار رواني او ښایسته الله وله ښه مالي حیثیت ورکړی نو دا د حق نه دی دا سیتې ظلم کوي چې دی دا اخلي دا حق د غریبانانو دی دا د مسکینانو دی دا د یتیمانانو دی دا د کونډو رنډو دی چې بالکل بېوسه دي هېڅوک یې د ګټې وټې نشته دا د هغه خلکو حق دی چې بېګا له هغه رزق پورې حیران دي وړو پورې حیران دي د وړو تړو نشي راوړلی کور ته غریبانان خلک دي هغې له به دا ورکول کېږي نبي علیه السلام ویو فرمایل چې دا صدقة الفطر فرض ده على العبد والحر والذکر والانثى که آزاد کس دی که غلام دی که نارینه دی که زنانه والصغیر والکبیر که ماشوم دی که مشر دی په ټولو باندې دا صدقة الفطر فرض ده چې دا به ادا کېږي د هغوی طرف نه او بیا فرمایل من المسلمین ټول مسلمانان دا به دا ورکوي دا صدقة الفطر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه او نبی علیه السلام امر وکړو چې دا صدقة الفطر دی ادا کړی شي د اختر د مانځه نه وتلو نه مخکې د اختر په ورځ غوره ده غوره ټیم یې کوم یو دی د اختر په ورځ دغه جاهل مولا چې راته مایت کې هغه پکې وایي غوره دا ده چې مخکې ورکړه وایي ځکه چې مخکې نه به خلک ځان له بیا د اختر جامې وکړي او دا وکړي دا خو ستا خپل عقل دی دا ستا خپل عقل دی دونه تکړی نو جامې خلکو له بیلې وکړه که نه او د اختر په ورځ له سرسایه ورکړه غوره طریقه دا ده د دې وجه نه تر وروسته حدیث کې ویم دې کې یو حدیث راغلی دی اصل کې د هغه حدیث په بنا باندې غوره دا ده چې دا به د اختر په ورځ ورکړي البته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو روایت پکې شته د صحابي عمل له چې هغه به د اختر نه یو ورځ دوه مخکې صدقة الفطر ایستله نو که یو ورځ دوه مخکې واسي ټیک ده ډېره مخکې به نه وباسي روژې په دې مینځ کې یا د روژې په ابتدا کې ته صدقة الفطر ورکړې ځکه د دې مقصد بل دی په حدیث کې راځي نو دا به ادا کېږي او د اختر د مانځه نه مخکې به دا ادا کېږي دغه رنګه حکمت د دې د مشروعیت څه دی دې حکمت ته اوس وګوره ولې الله رب العالمین دا صدقة الفطر په موږ باندې فرض کړې ده چې دا به موږ ورکوو دې باره کې حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ونبي كريم صلى الله عليه وسلم دا زكاة الفطر صدقة الفطر فرض کړی ده طهرة للصائم من اللغو والرفث دي ته وګوره دا د روزدار لپاره یو پاکی ده د لغو خبرونه او که خولې داسې لږه ګډه وډه خوځېدلي
نو دا هغه ګناه به په الله رب العالمین ولا معاف کړي. که څه بې احتیاطي دې په دې روژه کې شوي نو هغه به معاف کړي. نو دا چې تا مخکې ورکړله او وروسته په روژه کې تا نه بیا بې احتیاطي کېږي نو بیا به وروسته بله فطرانه ورکړې. ځکه په خبره پوه نه شولئ تاسو چې په 15مه روژه دې فطرانه ورکړه نو د تېرو 15 روژو کې چې کومه خطایي متایي په روژه کې شوې هغې خو دې پکې ادا شوه، خو دا وروستنۍ خو به تا نه کېدی شي بله بې احتیاطي وشي نو بیا به 2 فطرانې ورکړې. دونه تکړه یې 2 خو نه شي ورکولی ته. ځکه په کار دی چې دا په اخره کې ورکړي. که په دې ټوله روژه کې چا نه څه ناڅه لږه کوتاهي شوي نو هغه په دې باندې الله رب العالمین معاف کړي چې تا د یو مسکین سره تا زما د یو عاجزه بنده سره یو احسان وکړلو، خیرخواهي دې وکړله، نو الله تعالی په دې عاجزه بندګانو ډېر خوشحالېږي چې ته ورسره تعاون کړي. نو بس تا نه هغه څه ناڅه کوتاهي که په دې روژه کې شوې درته معاف کړي. اصل حکمت یې دا دی ځکه نبي علیه السلام وخت ښودلی چې دا د اختر په ورځ ورکړه چې ټوله روژه ستا ختمه شي او د اختر په ورځ دا غریبانان مسکینان ګوري نورو خلکو ته او سار کې ته وختي د دې کور ته چې کوم دی خوراکونه ورورسې چې دا خوشحاله شي او هغوی دعا وکړي تا ته. په دې وجه باندې نبي صلی الله علیه وسلم دا مشروع کړی ده چې من اللغو والرفث که چېرته لغوه خبرې شوي یا بې ځایه خبرې دې نه شوي لغوه کار دې کړی په دې روژه کې نو الله رب العالمین به درته هغه معاف کړي. او بیا نبي علیه السلام یو فرمایل من اداها قبل الصلاة او طعمة للمساکین دا د مسکینانو خوراک دی. نبی علیه السلام وایي دا د مسکینانو خوراک دی دا صدقة الفطر. ځکه وختي ما ویلې که نه چا وس کېږي هغه به ګوره زکات الفطر او صدقة الفطر نه اخلي، ګناهګار دی په دې باندې. که هغه ملا صاحب دی که ملا صاحب نه غیر بل کس دی دته ښه پته زما ګزاره روانه ده زما دې ته حاجت نشته دی نو هغه به یې نه اخلي. او بیا یې وفرمایل من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبوله. که د اختر د مانځه نه مخکې چا دا صدقة الفطر ادا کړله دا د الله په نیز باندې زکات مقبوله دی. الله رب العالمین ته قبول کړل په صدقة الفطر کې. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. او که چا د مانځه نه بعد صدقة الفطر ورکړله اختر مونځ یې وکړه وروسته یې ورکړي نو دا هسې عامه صدقه ده لکه عامه ورځو کې سړی صدقه کوي. په صدقة الفطر کې حساب نه شوله. د دین علما دا معلوموي هغه د سنتو د اتباع دپاره او د قبولیت دپاره 6 شرطونه دي. پای کې یو شرط دی الزمان، وقت، زمانه د عبادت پیژندل. عبادت چې په خپل ټیم وکړي نو هله قبلیږي. نو کله دا سرسایه او فطرانه چې دا د اختر د مانځه نه مخکې ادا کېږي نو که تا لیټ کړه وروستو دې ادا کړه عامه صدقه شوله خو صدقة الفطر اجر درته میلاو نشي. صدقة الفطر اجر به هله میلاویږي چې دا به د اختر د مانځه نه مخکې هغه ادا کړې. دغه رنګه د دې صدقة الفطر باره کې یو حدیث راغلی د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې هر قسم طعام دا په دې کې ورکولی شي. په کوم معاشره کې چې کوم طعام ډېر رایج دی هغه ورکه په صدقة الفطر کې. حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي كنا نعطيها في زمان النبي صلی الله علیه وسلم. موږ به دا صدقة الفطر ادا کوله په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بل روایت کې راځي كنا نخرج زکات الفطر. موږ زکات الفطر دا به میستلو. او بیا فرمای صاع من طعام، یو صاع د طعام نه. بینه دا معلومیږي طعام لفظ کې دا فائدہ ده چې کومه معاشره کې او په کومه علاقه کې کم طعام ته د خلکو ډېره جت دی هغه طعام ورکول پکار دي. او بیا فرمای او صاع من تمر یا یو صاع د کجورو، او صاع من شعیر یا یو صاع وربش، او صاع من زبیب یا یو صاع وسکی کشمش چې وته وسکی دا به یا ورکول. او دغه رنګه او صاع من اقط یا پنیر یو صاع. پنیر هم هغه زمانه کې خوړلی کېده دا به ورکولو یو صاع. نو زموږ د معاشره کې اکثر خلک دی وړو ته حیران دي ځکه غربت ډېر دی غریبي ده نو هر سړی دې ته محتاج دی. نو پکار دا ده چې موږ دا د جنس په شکل کې ادا کړو. کوم چې غربا دي کوم مساکین دي محتاج بندگان دي هغوی ته دا ادا کړلی شي. او د روژې مقصد هم دا دا روژه کې وګوره که نه دا لوږه او تنده لګېږي. دې کې اصل مقصد دا چې بندگان باندې الله رب العالمین د عبادت فرض کړی دی. یو خدا ډېر لوی عبادت دی، بل پکې ډېرې عبرتونه دي. د صبر تربیت پکې دی، د ګناه نه د منع کېدو ټریننګ پکې دی چې تا کې دا ماده الله پیدا کړي چې ګناه نه به څنګه ځان ساتي. د شپې د قیام اللیل سره د عادت کېدو عبرت پکې دی چې شپې قیام سره ته عادت شي او د الله عبادتونه بندګانې وکړي. او دغه رنګه صدقې خو بل عبرت پکې لوی دا دی چې دا کم مالداران خلک دی او دوی ته د غریب د لوږې او د تکلیف احساس نه کېږي نو دی چې دا روژه ونیسي سهار نه ماښام پورې په ده باندې دا لوږه او تنده راشي
نو دته لږ احساس پیدا شي چې لکه دا کم خلک چې غریبانان دي د دې په کورونو کې د رزق پته نه لګېږي په دې باندې څنګه دا تکلیفونه تېرېږي دا لوږې او تندې دا خو ډېر سخت شی دی دې دپاره چې دوی دا زړونه را نرم شي او د داسې محتاجو خلکو سره مددونه وکړي او تعاون وکړي دې وجې نه اکثر اوس په دې نیټ باندې د علما هم دا نصیحتونه کوي د سعودي د یو شیخ بیان ما په دې کې اورېده هغه هم دا نصیحت کړی او زه هم کوم چې دا بعضې خلک مالدار او ښایسته جماعت یې تیار کړی د دې تصویرونه شیر کوي په دې نیټ باندې داسې کار مه کوئ ځکه دا ډېر غریبانان یې ګوري زړی کړېږي په دې باندې ډېر غریبانان داسې شته ما یو ورځ کتل په دې کې داسې کسان شته دي چې هغوی ته هغه یو ترکاري هم په کور کې نه پخېږي یو ترکاري همداسې ناست دی وچه ډوډۍ سړه ډوډۍ مخې ته ایښه هغه خوري لګیا ډېر غریبانان خلک دی زموږ دې ملک ډېر محتاجه خلک دی تا چې دا دونه خوراکونه او دا غوښې مخې ته یو دا تصویرونه شیر کې دا ته څه کې د خپل دولت نمایش کې که څه مطلب دی په دې کې دې کې څه فایده خو نشته دی ته دا کار کې لګیا بلکې دا کار قارون کړی و د خپل دولت نمایش پې کوه بل ورځ موږ درس کې واقع وویله او الله تعالی په ځمکه نه ایسته چې الله در مال درکړی په دې تکبر کې شکر د الله ادا کا د الله عبادت وکړه د الله بندګي وکړه محتاجو خلکو سره تعاون وکړه په دې مال باندې جنت ګټلی کېږي چېرته یو مدرسې سره تعاون وکړه یو مسجد کې یو کار وکړه مسجد سره تعاون وکړه د یو مدرس د یو استاذ د قرآن استاذ دی چې قاري صاحب دی او ماشومانو ته د الله کتاب ښیي د ده تنخوا په ځان باندې ومانه یو عالم دی کتابونه ښیي د علم خلکو ته حدیث ښیي په مسجد کې مدرسو والا اکثر په دې تکلیفونو کې چېرې د استادانو تنخوا به د کم ځای نه برابره د یو استاذ تنخوا په ځان باندې ومنه چې هېڅوک هم تانه نه خبر ورشد معلومات وکړه یاره یو استاذ تنخوا ما باندې بس مقرر کړي دا به زه ورکړم د دې عالم د دې درس د وجې نه چې څومره شاګردان تیارېږي قرآن زده کوي حدیث زده کوي هغوی به دعوت کوي مخکې به نور شاګردان تیارېږي تا ته پوره اجر الله درکړي دا یاد ساته ځکه ستا په مال باندې علما تیارېږي ستا په دې مال باندې مدارس چلېږي ستا په دې مال باندې مساجد آبادېږي لګیا دي پای کې عبادتونه کېږي د الله بندګۍ نه کېږي زموږ د غټو خبرو ته سوچ نشته دی لوی لوی اعمالو ته زموږ سوچ نشته دی په کار دی سړی د آخرت دپاره څه ناسه جمع کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د آخري حدیث به ووایم چې نبی علیه السلام فرمایلي وایي دا بنده چې کله مړ شي د ده عملونه ختم شي بیا العمل بیا نشي کولی اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله د آدم بچي باندې مرګ راغو د الله نبی فرمایي عمل یې قطع شو ختم شو دا کم خلک دا قیسې کوي که نه چې قبر کې بیا منځونه دي او پلاني بزر قبر کې داسې منځ کوه دا داس په زول خبرې دي داسې دروغ قیسې کوي لګیا دی ځان نه خبرې دا چې قبر کې منځونه دي دلته ورته بیا یو قسم نه دی اوسګار هلته بیا قلارې کوي بیا او پته نه لګي چې هلته به هغه اودس په کوم ځای کې کوي زه دې تیاران یم هغه سیسټم یې کوم ځای کې دی دا بې ځای خبرې دي که څوک دلیل د هغه حدیث نه نیسي چې نبی علیه السلام فرمایي موسی علیه السلام په قبر کې مونځ کوو هغه پیغمبر دی هغه جدا خبرې دي هغه تفصیل ټیم نشته چې د هغې وضاحت وکړم په دې باندې اوس ټول دین مه ګډوډوه چې یو حدیث دې واورېدو دا په ټولو قیاس کې لګي جدا خبره ده د پیغمبرانو بعضې خصوصیات دي دې ته فضیلت جزئي ویلی کېږي دې باندې به ټول امت نه قیاس کوي دا د قمقل انسان کار ټول امت په یو خبره باندې قیاس کوي داسې مه کوه په دې خبرو ډېر خلک نه پوهېږي په دې خبرو باندې دین پې ګډوډ شي داسې نه ده د عمل ځای د الله نبي وي دا دنیا ده او چې انسان مړ شه د الله پیغمبر وي دې عمل به نشي کولی د عمل ختم شي او د الله نبی فرمایي الا من ثلاث مگر درې کارونه به د مرګ نه بعد مور رواني یو ذکر کړی الا من صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده دا ډېر ناشنا حدیث دی خوش قسمته انسان وي چې په دې عمل وکړي صدقه جاریه څه ته وایي لکه یو مسجد دی یو مدرسه ده په دې کې خیر جاري دی عبادات جاري دي د الله بندګي علم درسونه په دې کې جاري دي نو چې دې ځای کې چا مال ولګېدلو نو دې قبر کې دی او الله رب العالمین د دغه اجر د پسې ور روانوي لګي ور روان دی اجر او بلې ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم عمل ذکر کړو او علم ينتفع به هغه عالم چې د علم نه خلق فایدې اخلي او عالم دی چاته قرآن خودو چاته حدیث خودل شاګردان تیار کړ دا شاګردان بیزي نور شاګردان تیاري هغه بیزي نور تیاري دا عالم قبر کې پروت دی او لګیا دی اجر ور روان دی دعوت د جاری دی د چې کومه مسله کړي و د چې کوم قرآن حدیث خلکو ته خودل سلسله روانه ده او الله رب العالمین د اجر ورکړي څومره علما دي چې دا اوس وفات دي کتابونه موږ سره موجود دي څومره علما دي چې وفات دي بیانونه موجود دي په دې نیټ شیر کېږي هغه مړه دي قبر کې پراته دي او موږ نن بیانونه اورو فایدې ته اخلو لګیا درسونه اورو موږ ته فایدې اخلو
دا شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه مثال واسه لړ درکم صرف د پوهې لپاره زمونږ شیخ عبدالسلام رحمه الله اوس په قبر کې پروت دی خو څومره د هغه د قرآن درسونه دي د احادیثو درسونه او بیانات لګې دی دا څومره علما چې دا درسونه کوي لګې دی د هغه بیانات اوري درسونه اوري طلبه یې اوري تفسیر یې لیکلی احسن الکلام په هر کور کې پروت دی او دا عجیبه خبره ده د شیخ صاحب د تفسیر له الله داسې قبولیت ورکړی شیخ عبدالسلام صاحب صرف اهل حدیث یې نه ګوري که زموږ پنجپیریان رونه دي که زموږ احناف دیوبندیان رونه دي دا ټول یې ځان سره ساتي تر دې پورې چې بریلیان مونږ کتلي دي چونکې زموږ خپله مکتبه ده مونږ ته پته لګي چې راځي د شیخ صاحب تفسیر اخلي او هغوی مونږ دا منو مونږ ته دا پته ده چې دا شیخ عبدالسلام صاحب د قرآن عالم و د الله کتاب کې دته ډېر مهارت و ځکه مونږ د ده دا تفسیر ګورو شیخ صاحب قبر کې پروت دی او د هغه کتابونه خلک ګوري لګی دی تفسیر یې ګوري هر عالم یې مطالعه کوي د درس نه مخکې دا اجر هغه ته ور روان دی او د دې وجه دا وه چې دا به اکثر شیخ صاحب د دې دا تفسیر دا لیکل به تهجد ټایم کې کول ځکه تهجد ډېر پابند نو تهجد ټایم کې به چې هغه کله قیام اللیل وکړل هغې نه پس به کېناسته تفسیر لیکل به یې کوله دا ما خپله دې مشاهده کړې وه کراچۍ کې ورسره موږ وو د هغه درس نو د شپې تهجدو ته به چې کله شیخ صاحب راپاڅېد نو بیا به د دې اذان نه مخکې د سهار اذان نه مخکې به ناسته خپل تفسیر لیکل به یې شروع کړ الله تعالی چې دې له دا قبولیت ورکړی تفسیر ته دې وجه دا ده د اخلاص دی نو یو عالم دی چې دله د علم فایده او اجر د دعوت د دغه نه پس هم رواني مرګ نه بعد او درې مې هغه کس ذکر کړی دی چې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړي زما محترم ورونو زه درته دا وایم قسم په الله زموږ کور کې جنت دی دا زموږ لوڼه دا زموږ زامن دا زموږ جنت دی نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح يدعو له هغه نیک بچی چې د مور پلار ول نیکی تربیت وکړو په دین باندې رالوی کړو دا بچی و دا مور پلار په دعا کې یادوي مور پلار قبر کې پراته دي او د بچی د وجه نه نیک عمل ور روان دی تر دې پورې یو بل خوږ حدیث هغې کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله پلار او مور راولګېده او د یو بچی دینی تربیت یې وکړو دا بچی چې څومره نیک اعمال کوي که دا قرآن وایي که دا د منځونه کوي که دا صدقات کوي او هر عمل کوي الله رب العالمین ور سره دا والدین په دې ټولو اجرونو کې شریک کوي زموږ د کورونو کې دا بچي د دې تربیت ته موږ توجه وکړو دی باندې د الله کتاب یاد کړو دی باندې احادیث موږ یاد کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین دا په یاد کړو سبا به موږ نه یو او ان شاء الله تعالی د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی موږ ته اجر راکوي د دې لپاره خامخا موږ تاسو له فکر پکار دی چې د مرګ نه بعد داسې یو اکاونټ زموږ د اجرونو زموږ د نیکو هغه کولاوي او دا نیک اعمال په موږ پسې را رواني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وای که زنانه ده او ماهواري بیماری ده بیا هغه پاکه شوله او هغې ته پته ولګېده پته ورته نه او پښمنۍ وکړي که زنانه ده هغې ته پته نه وه او وروسته ورته بیا پته ولګېدل او د پښمنۍ نه پسې خوراک نه کړی او دې ته پته چې شپې زما صفایي راغلی وه نو بس غسل دې د ورځې وکړي او خپله روژه دې برقراره وساتي ځکه دې له په دې وخت کې خوراک کول ناروا دي چې کله دې بیماري بنده شوې ده او دا تپوس هم ډېر خلک کوي دې سره یو بل سوال هغه دا دی چېرې یو زنانه ده بعضې خلک وایي چې هغې باندې د مازدیګر نه بعد یا ماسپښین نه بعد بیمارۍ تکلیف راغی نو دا د دا روژه نه ماتوي بلکې ماښامه پورې دې وساتي دا خبره غلطه ده څنګه چې دې باندې بیماري شروع شوه دې روژه ختمه شو به دا اوس خوراک څښاک کولی شي دا روژه ختمه ده ځکه چې ماښام پورې روژه وایي دې ته چې د سهار نه ماښام نور ډوبېدو پورې او دې باندې خو لا نور ډوب شوی نه دی یو هغه زنانه روژه به پوروي چې کومه زنانه مثلا نور پرېوت او اذان وشو او بیا بیماري راغله دې روژه پوره شو دا روژه راګرځول پې نشته او که د نور پرېوتو نه مخکې به دې باندې بیماري راغله دا خوراک څښاک کولی شي الله دا اجازت ورکړی دی او د دې دا روژه خرابه شوې ده دا روژه به چې دی بیا دوباره راګرځوي څه ملګري وي د دعاګانو اپیل کوي الله رب العالمین دې په خپل خاص رحمتونه راولېږي ملګرو ته تکلیفونه دي چا کورونو کې بیمارۍ نه دي دغه رنګه بیګا چې مونږ جنازه وکړه خور بیګا وفات شوې وه کور کې اور لګېدلی او څلور ماشومان پکې سوځېدلي دي د محمد آباد علاقه کې او دغه رنګه هغه خاوند یې اوس سوځېدلی دی هسپتال کې دی
الله رب العالمین دې په رحم وکړي. دعا ولو غواړي چې الله دغه ماشومان له روغ صحت ورکړي او الله په رحم وکړي. دغه رنګه دا یو کس وایي چې یو مولوي صاحب دی هغه دا وایي چې زما وړه نه دي په کار، نغدې پیسې مې په کار دي، ما نه نغدې پیسې راکړه. نو وایي څه چلو کو ورسره داسې کار وکړه مولوي صاحب ته وایي ته دا وړه واخله او ځان لې خرڅ کړه، زه په حدیث عمل کوم. او یا داسې وکړه چې وړه وله واخله او بیا ته ورله دا وړه خرڅ کړه. موږ وایو چې په حدیث عمل راشي، که په حدیث عمل کې نو هغه دا جنس ورکول په کار دي. جنس پته نه لګي دا مولوي صاحب بس خوري چې د بار نو له ډوډۍ را روانېږي څنګه. کافر نه علاج څنګه دی؟ کافر ډاکټر کافر حکیم نه علاج جایز دی. چې کله اوس مثلا ته په داسې علاقه کې چې مسلمان ډاکټر ستا په علاج نه پوهېږي او د مجبورۍ د وجې نه ته د کافر نه علاج کې دا جایز ده، دې کې څه ګناه نشته دی. د کافر سره لکه محبت ناروا دی، هغه ولا برا مسله چې ده د الله لپاره به سره په زړه کې به دې بغض وي، خو علاج ته جایز دی. کافر د کفر په خپل ځای دی، خو تعالی علاج کې دا جایز دی. او سره مثلا بار ملک ته ځي چې لکه علاج کوم چې یو مسلمان ډاکټر د په علاج باندې نه پوهېږي. کوم انسان چې مونږ نه کوي د څه حکم دی؟ مونږ چې نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د په اسلام کې برخه نشته. دا څونه خطرناکه خبره ده. کوم سړی بې لمازي او دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قصدن مونږ پرې خو دا انسان چې دی د ایمان وته دا کافر شو. په دې باندې سخت خبره ده. او په دې کې د علماو بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صرف فتوا ده چې دا به جیل کې اچي تر هغه پورې چې دی به مونږ شروع کوي یا به مړ شي په دې جیل کې. او نور ټول ائمه د ائمه ثلاثه د باقي درې ائمه ټول امت وي چې دا سړی چې کوم دی دا د دین اسلام نه وتلی دی، د دین ایمان وتلی والعیاذ بالله. نو د مونږ ډېر اهتمام پکار دی. په مونږ کې غفلت نه دی پکار. مونږ کې ډېر چې کوم دی انتهایی احتیاط په دې باب کې پکار دی. او بل دا ده وای دا څومره خطرناکه خبره ده چې د بیلمازه سړی په باره کې د علماو اختلاف دی، لکه د په اسلام اتفاق نشته د علماو، لکه په اتفاق علما ته مسلمان نه وي. دا خطرناکه خبره ده چې د په اسلام باندې اتفاق د علماو نشته. اکثر علماو چې دا کافر شوی دی، اکثر علماو د ایمان وتلی دی. او یو نیم وایي چې انکار یې کله نه کړی د مونځ نه مسلمان به وي، خو نه د مسلمانانو معاشره کې به نه اوسېږي، جیل کې دې واچولی شي. امام ابو حنیفه پکې صرف دا وایي. او نور علماو چې نه د اسلام کې بالکل حصه نشته دی، بلکې بعضې علما دا فتوا ورکوي چې بیلمازه سړی چې کله تا ته پته ولګي دا بیلمازه دی، دا به د مسلمانانو مقبره کې نه ښخېږي، د ده به جنازه نه کېږي. که ذبح یې وکړه دا څاروی به نه خوري، د ده ذبح هم وایي ناروا ده. بعضې علماو کې دونه سختي کړې ده چې دا خو ځکه چې د نبي علیه السلام فرمایي د کافر او د مسلمان منځ کې فرق په مونځ دی. نو هغه مونځ چې دی نه کوي نو دته د اسلام او د مسلمانۍ ګواهي موږ د نشو ورکولی. موږ به د باره کې الله د اسلام او د مسلمانۍ ګواهي ورکوو چې دی د مونځ پابندي کوي، صفونه برابر کوي.